په هیواد کې په لوړه بیه د ټیټ کیفیت انټرنیټي او مخابراتي خدماتونو له کبله د اعتراض او ناخوښیو په دوام د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون نن د موضوع د وضاحت په موخه د اترا ادارې چارواکي دغه کمیسیون ته رابللي وو. د یاد کمیسیون مشر عبید الله کریمزی وایي چې په دې وروستیو کې د دوی ګڼو معقلینو او په هیواد کې د نورو فعالو شرکتونو او کمپنیو استازو د ټیټ کیفیت انټرنیټي او مخابراتي خدماتونو له کبله له کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي. په دې مملکت کې یو ام بي انټرنیټ اوس هم په $560 دی او در حالی کې چې په دنیا کې هیڅ مملکت به نه وي چې تا نه $10 د پورته وي. آیا تر کومه د ولس او خلک دې ته انتظار وباسي تر څو هغه خدمات چې په همسایه ممالکو کې ورته وړاندې کیږي دلته دې وړاندې شي؟ په ورته مهال عام افغانان وایي چې حکومتي چارواکو له دوی سره بیا ژمنې کړي چې د انټرنیټي او مخابراتي خدماتونو په قیمت او کیفیت کې به بدلون راولي، خو له ژمنو سره سره الله هم د انټرنیټ او مخابراتي خدماتونو قیمتونه نه دي ټیټ شوي او دوی د ټیټ کیفیت خدماتو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. در عموم اینترنت افغانستان یک اینترنت است که ضعیف است، واقعا کار نمیته، ولی قیمت هم است. نظر به قیمت هم گفتم میتونیم قیمت هم است، ولی میتونیم بگوییم که به مرور زمان میتونه خوب شود. خدمات اینترنتی افغانستان خوبتر نیست، جنگ و دعوا در افغانستان زیاد است، دیگه نمیتونیم از اینترنت صحیح استفاده کنیم، بسای اینترنتی قیمت است. خو د اترا ادارې چارواکي د خلکو او وکیلانو دغه نیوکې پر ځای بولي او ټینګار کوي چې دوی په یو نوي سیستم کار پیل کړی چې په فعالېدو سره به یې له یوې خوا انټرنیټي خدمات د کیفیت له اړخه ښه شي او له بل پلوه به د افغانستان د فریکونسي مدیریت د دوی تر کنټرول لاندې راشي. کیفیت د خدماتو په هغې کې یو اساسي مشکل د فریکونسي د اخلال مسله ده. په هغې باندې موږ اخته یو بوسترونه او ریپیټرونه د خلک کاروي. شرکتونو سره ډېر نږدې کار مونږ کړی، یو څو پړاوونو کې دا مونږ راټول کړي دي، خو نور هم کار پرې کوو. خو دا مرکز چې زموږ د سپیکټرم مانیټرینګ جوړ شي، انشاءالله دې مشکل ته به تر ډېره حده پورې مونږ حل لار پیدا کړو. وکیلان دغه راز د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو په بدل کې د پیسو د راټولونې پر میکانیزم نیوکه کوي او وایي چې اترا اداره په دغه برخه کې منظم او ځواب ویونکی سیستم نه لري چې له کبله یې د دې پروسې شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راغلی دی.